داشت صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټیکي. د امریکا په ټاکنو کې د برید طرحې په تور دی و افغان نیول کېدل. امریکایي چارواکي وایي چې نیول شوی کس د CIA کارکوونکی و. د افغانستان د بشرپاله مرستو صندوق د جوړېدو 10م کال. دا بنسټ وایي چې تیر یو کال یې $1 میلیارډ مرسته ترلاسه کړې. په ننګرهار کې د ځمکې پر سر نښته 3 کسان ووژل شول. او قالیباف وایي چې د اسرائیلو برید ته خامخا ځواب ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. NBC نیوز د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د ټاکنو پر ورځ د برید طرحې په تور نیول شوی افغان په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو ادارې یا CIA د امنیتي ساتونکي په توګه کار کوي. د غیر رسنۍ د یکشنبې ورځ لیکلي چې نصیر احمد توحیدي د امریکایانو د وژلو لپاره د طرحې پر جوړولو تورن شوی دی. دوه معتبر سرچینو دې رسنۍ ته ویلي چې توحیدي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر مهال په افغانستان کې د دغه هیواد د استخباراتي ادارې په یو دفتر کې د ساتونکي په توګه کار کاوه. د راپور پر بنسټ د افغان د روان کال د مارچ په لومړیو کې د داعش اړوند یو خیریه بنسټ سره مرسته کړې وه او د دغې ډلې آنلاین اعلانونو ته یې لاسرسی درلود. یوې سرچینې چې نوم یې په راپور کې نه دی لیکل شوی زیاته کړې چې توحیدي په امریکا کې د خپل 3 کلن ژوند په ترڅ کې افراطي شوی دی. د امریکا د کورني امنیت وزارت چې د دې مسلې د هر اړخیزې څېړنې مسؤلیت لري تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. یادونه ده چې د امریکا د عدلیې وزارت څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې دغه هیواد پولیسو 20 کلن افغان د امریکا ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید د پلان په تور نیولی دی. د افغان د 2021 کال د سپټمبر پر 9 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو څو اونۍ وروسته د کډوالۍ په ځانګړې ویزې امریکا ته درنه شوی و او دا مهال د خپلې پناه غوښتنې دوسیې څېړنې ته په تمه دی. د افغانستان د بشرپاله مرستو صندوق وایي چې د تیر کال په ترڅ کې مرسته رسونکو هیوادونو له دغه صندوق سره $1 میلیارډ مرسته کړې ده. د افغانستان د بشرپاله مرستو صندوق د یکشنبې ورځ د دغه صندوق د جوړېدو د 10مې کلیزې په مناسبت په یو خپاره کړي بیان کې لیکلي چې افغانستان د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې له پراخو او دوامداره بشري اغیزو سره د یو لړ تحولاتو او ننګونو شاهد دی. د بیان پر بنسټ افغانانو په دې موده کې د جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، طبیعي پیښو، د خوړو د نه خوندیتوب او کډوالۍ له کبله سوکالي نه ده ترلاسه کړې. د بیان له مخې په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نجونو محرومیت او زیانونه د پخوا په پرتله ډیر شوي. په خبرپاڼه کې راغلي چې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر ډیر شوی او دا مهال 23 میلیونو کسانو ته رسېدلی دی. د بیان پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان د بشرپاله مرستو صندوق د افغانانو لپاره د هیلې یوازینی څراغ بلل کیږي. دغه صندوق له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. د یادونې ده چې یاد صندوق په 2014 کال کې د افغانستان سره د مرستو د راټولونې په موخه جوړ شوی و. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم ویلي وو چې تیر کال د هیواد د بشرپاله مرستو صندوق $80.6 میلیونه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د 2 قومونو ترمنځ د نښتې په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. سرچینو د یکشنبې ورځ اشتسو ورځپاڼې ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ د خوږیاڼۍ ولسوالۍ پر بهار سیمه کې د ساپۍ او امرخیل قومونو ترمنځ شوې ده. د ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دغې پیښې قربانیان د کوم قوم اړوند دي. په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هم پیښه منلې او د طالبانو په وینا د دې پیښې په تړاو یې څو کسان نیولي هم دي. څو میاشتې مخکې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې هم د ځمکې پر سر د 2 کورنیو د نښتې له کبله یو کس وژل شوی و. د یادونې ده چې په هیواد کې د ځمکو پر سر شخړې او نښتې ډېرې شوي دي. تېره اونۍ په کندهار کې د ځمکې پر سر د نښتې په ترڅ کې یو کس خپل ورور په چاړه وواژه. د ایران پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وایي هیواد به د اسرائیل وروستي برید ته خامخا ځواب ورکوي. قالیباف دا څرګندونې د یکشنبې ورځ د ایران پارلمان په غونډه کې کړې دي. د ایران پارلمان مشر په وینا اسرائیل په غزه او لبنان کې د نسل وژنې او بې دفاع او بې پناه ښځو او ماشومانو له وژلو پرته بل هیڅ لاسته راوړنه نه ده لرلې.
د تصنیم خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي ایراني چارواکي امریکا د اسرائیلو په ملاتړ تورنه کړې او خبرداری ورکړې چې امریکا باید په غزا او لبنان کې د بېګناه خلکو د وژلو د پای ته رسېدو لپاره سملاسي اقدام وکړي. د ایران پارلمان مشر په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه هیواد پر پوځیانو برید غندلی او په دې تړاو یې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د دې مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اسرائیلو له برید وروسته د دغه هیواد د پوځ 4 غړو د وژل کېدو په غبرګون کې ویلي وو چې ایرانیان به له کومې ویرې پرته د خپلې خاورې ساتنه وکړي. یادونه ده چې تېره ورځ د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د جیش العدل وسروالو په برید کې د دغه هیواد لږ تر لږه 10 امنیتي ځواکونه وژل شوي وو. قدرمن لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای